خلیلزاد وایي افغانستان کې تاوتریخوالی د منلو نه دی. سلام وخت به بخیر. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد وایي چې افغانستان کې تاوتریخوالی د منلو نه دی او باید راکم شي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په انلاین ناسته کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې باوري یم لازمه ده چې د دواړو خواو له لورې تاوتریخوالی کم شي. زه له دواړو خواو سره د خبرو اترو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو نړیوالې ټولنې په فشار د تاوتریخوالي کمېدا یوه لومړنیو موضوعاتو وي چې په اړه یې پرمختګ وشي. دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو په پیل سره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت او طالبان ترمنځ جګړه لا هم زیاته شوې چې حکومت یې پړه پر طالبانو او طالبان یې پړه د حکومت پر غاړه اچوي. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست هسې بریا زموږ دعا.